د نن دوشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست سفیر ډاکټر محمد نعیم د بورکینا فاسو سفارت په رسمي بلنه د یاد هیواد د ملي ورځې په نمانځ غونډه کې ګډون کړی. یاده غونډه کې د قطر هیواد د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو او ټولنو سفیرانو او استازو هم ګډون درلود. د کانونو او پټرولیم وزارت وايي پرون یکشنبه د روسیې یو شمېر پانګوالو د یاد وزارت له سرپرست وزیر محترم شیخ شهاب الدین تلاور سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې له کثافاتو څخه د 150 میګاوټه برېښنا تولیدولو په برخه کې پانګونه کوي. د کندوز د پنجامو سیندیزي حوزې مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې د 80 کیلومتره کانال د پاکولو چارې پیل شوي دي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر محترم ملا خیرالله خیرخوا کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومایا سره لیدلي دي. یا د لیدنه کې ښاغلي کورومایا له لرغونو اثارو د بیا رغونې په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 102,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 102,310 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. د بلخ ولایت په مرکز کې د مزار شریف ښاروالي له لوري 15,000 کسانو ته د کار اوږدمهاله او لنډمهاله فرصتونه برابر شوي دي. د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې یو استحکامي پل او 10 کیلومتره سړک چې جغل اندازي شوی و ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د کندهار او هرات لوی لارې له کاري بهیر څخه لیدنه کړې. افغانستان روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د 1.3 میلیارډ ډالرو صادرات درلودل. او وروستی خبر د نورستان د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد نبي عادل وایي چې د زیاتو اورښتونو او واورو ښویېدنو له امله د کونړ او نورستان لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.